السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه ستاسو دپاره چمتو کړي دي. په دې هیله چې خوښ مو سي. پیل به یې له افغانستانه وکړو. افغانستان په پرونۍ لوبه کې متحده عربي اماراتو ته ستره ماته ورکړل. په تېره لوبه کې هم ډېرې ناکامۍ په لوبه کې ترسره سولې، یعنې ډېرو لوبغاړو غلطۍ وکړلې. په سبانۍ لوبه کې باید څنګه لوبه ترسره سي، کوم لوبغاړي کښېنول سي، کوم نوي لوبغاړو ته چانس ورکول سي، په دې اړه باندې هم معلومات درکوم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. په پرونۍ لوبه کې حضرت الله زازی او رحمان الله ګربز ډېر خراب ولوبېدل، که څه هم د افغانستان بیټینګ پرون هم ډېر خراب ترسره سو. خو یوازې افسر زازی او کریم جنت و چې ښه ولوبېدل. کریم جنت په دې وروستیو کې ډېر ښه ځلېدلی دی. د بنګلادیش پریمیر لیګ کې هم ښه لوبې ترسره کړي دي. دا د پرون هم د افغانستان لپاره ښه لوبه ترسره کړل. یعنې د ده شاټونو ډېر ښه خوند کوي. د دې وړتیا لري چې په ملي لوبډله کې ولوبېږي. پرون یې هم 5 سیزه جوړه کړه، ډېر ښه ځلېدلی دی. په راتلونکي کې هم د ده د بریا په هیله. خو حضرت الله زازی په دې وروستیو کې هیڅ ښه نه دی ځلېدلی. که تاسو د ده ریکارډ ته وګورئ، په شل اوریز د نړیوال کرکټ کې یوازې 3 نیمې سلیزې یا 5 سیزې لري، او په وروستیو 10 لوبو کې یې 9 چې تر ټولو زیاتې منډې جوړې کړې دي. داسې په ډېرو کمو منډو باندې هم سوځېدلی دی. نو دی باید دغه ځای نور ځوان لوبغاړي ته پرېږدي، د ده پر ځای باندې یو ځوان ولوبېږي. دی دې په ځان خواري وکړي، دی دې دا وړتیا ولري، دا وړتیا دې پیدا کړي، بیا دې په لوبډله کې ولوبېږي. خو کرکټ بورډ به دی اوس خامخا لوبوي، ځکه دی په کرکټ بورډ کې ډېره واسطه لري. همداسې د لوبغاړو سره هم ډېر زیات شناخت لري. همداسې رحمان الله ګربز هم باید په ځان باندې کار وکړي، په داسې شاټونو باندې نه سي اوټ چې یوه شپږیزه ووهي، په دویمه شپږیزه باندې اوټ سي، یا دی بار بار د شاټو کوشش کوي، په غلط بال باندې شاټونه وهي، د غلط بال د شاټ له امله دی اوټ سي. اوس خبره د افسر زازي د افسر زازي که څه هم پرون ښه لوبه ترسره کړه د خپلې لوبډلې دپاره، خو دی د ټیسټ او 500 اوریزو لوبو لپاره ګزارې والا لوبغاړی دی، یعنې داسې ښه لوبغاړی نه دی. که تاسو د ده شاټونه وګورئ، نو ده دا شاټونه نه دي وهلي چې په هغه باندې دې سړی متاثره سي او دی دې په لوبډله کې واخلي. د داسې شاټونه وهلي دي چې هغه بالکل په هغه ځای کې دا شاټونه نه وه پکار. نو افسر زازي ته دې هم اعلی هدایت وکړي، کرکټ بورډ ته دې هم اعلی هدایت وکړي چې داسې لوبغاړي په دې لوبو کې لوبوي. کرکټ بورډ د دې صدا ثابته کړه چې موږ په شل اوریزه فارمټ کې د رحمان الله ګربز تر څنګ افسر زازی هم کیپر لرو. په پرونۍ لوبه کې د عظمت الله عمرزي سره هم ډېر زیات ظلم وسو. عظمت الله عمرزي یو ورلونډر لوبغاړی دی د بنګلادیش پریمیر لیګ او د نیپال په لیګ کې ډېرې ښې زبردست لوبې ترسره کړي دي. په بالینګ او په بیټینګ په دواړو کې ځلېدلی دی. خو په پرونۍ لوبه کې یوازې د بالر په توګه ولوبېدی، په بیټینګ کې چانس نه ورکړل سو. د راشد خان د ده څخه مخکې رالی. باید ده ته په خپل ځای باندې په بیټینګ کې هم چانس ورکول سي چې دی هم په راتلونکي کې د افغانستان لپاره یو ښه ارلونډر جوړ سي. هند کرکټ بورډ وایي اسیا جام چې هر چیرې ترسره کیږي، خو زموږ لوبې به په اماراتو کې ترسره کیږي. له ډېرې مودې راهیسې د اسیا جام د کوربتوب ترسره کېدو د ځای پر سر جنجالونه او بحثونه روان دي چې هندۍ لوبډلې پاکستان ته له تګ څخه انکار وکړ او اوس یې بله خبره کړې ده. ویلی دی چې په اسیا جام کې د هند لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. هندوی رسنیو ادعا کړې ده چې د اسیا جام سیالیو په لړ کې به د هند ټولې لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره سي او دغه لوبډله به په هیڅ صورت پاکستان ته نه ځي. د هندوی رسنیو د راپور له مخې د هند کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ بورډ ته وړاندیز کړی دی چې په اسیا جام کې د دوی ټولې لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کړي. په راپور کې راغلی دی چې پاکستان د اسیا جام د سیالیو کوربه دی او د نورو ټولو لوبډلو سیالۍ به په پاکستان کې ترسره سي او که هندوی لوبډله پایلوبې ته ورسیږي، نو پایلوبه به هم په متحده عربي اماراتو کې ترسره سي. د راپور له مخې د هند کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ بورډ ته یوازینی همدا اختیار ورکړی دی چې په اړه به اوس پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کوي. د هندوی رسنیو د راپور له مخې د اسیا جام د وروستي مهالویش په اړه به په راتلونکي غونډه کې پریکړه وسي. د پاکستان سوپر لیګ یا PSL کې ملتان سلطانزي لوبډلې پېښور زلمي لوبډلې ته ماته ورکړه. د پاکستان سوپر لیګ د اتم پړاو 5مه لوبه کې ملتان سلطانزي لوبډلې یو ځل بیا په زړه پورې لوبه وکړه او پېښور زلمي لوبډلې ته یې ستره ماته ورکړه. راشد خان هم د واده لپاره زړه ښه کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر او ستوري لوبغاړی راشد خان وایي چې که خیر و نو راتلونکي کال به واده وکړي او په خپل واده کې به د اتڼ کولو هیله هم لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کرکټ یو شمېر لوبغاړو ودونه وکړل. په همدې ترڅ کې له راشد خان هم د واده پوښتنه وسوه. هغه وویل چې راتلونکي کال کې د واده اراده لري. تر دې وړاندې راشد خان په 2019 کال کې په یوه تلویزیوني مرکه کې د واده د نوبت خبره کړې وه او ویلې وه چې په کورنۍ کې د 7 وروڼو له ډلې شپږم ورور دی چې 5 وروڼه یې ودونه کړي دي، اوس د ده نوبت دی. که څه هم راشد خان د خپل واده او انتخاب په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویل سوي و چې راشد خان له خپلې یوې خپلوانې سره کوزده کړې ده.
راشد خان سره تر اوسه د څو بهرنیو وادونو نجونو او ان د ښځینه کرکټ لوبغاړو د ملګرتیا لیوالتیا ښودلې وه او د واده وړاندیزونه یې ورته کړي دي خو راشد خان بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.